دا ویډیو مې صرف د نجونو لپاره جوړه کړې ده، ضروري یې در سره واورئ یو ځل. لور یې موبایل اخیستی و، پلار یې موبایل ولید، ورته یې وویل موبایل دې چې وپیره لومړی دې څه وکړل؟ لور: سکرین ته مې ورته پوښ ورکړ او ښه کور مې هم ورته ورکړ. پلار: آیا چا اړ کړی وي چې دا کار وکړې؟ لور: نه. پلار: آیا ستا د کار د شرکت تولید ته سپکاوی نه دی؟ لور: نه پلار جانه، شرکت لا اضافه وایي چې ښه پوښ ورکړئ. پلار: آیا موبایل بد معلومېده چې دا کار دې وکړ؟ لور: نه پلار جانه، نه غواړم چې موبایل مې له څه شي سره ولګي او ارزښت یې کم شي. پلار: پوښ دې چې ورکړ بد معلوم نه شو؟ لور: نه پلار جانه، خو که بد معلوم هم شي ساتنه یې مهمه ده. پلار په مینه خپلې لور ته وکتل او په خندا یې وویل د حجاب او پردې مثال هم همداسې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.